What is zygote? Zygote څه ته وایي یا یو ماشوم څنګه جوړیږي؟ So let's start. دا تاسو وینئ دا میل ریپروډکټیو سیستم او دا فیمیل ریپروډکټیو سیستم. په میل ریپروډکټیو سیستم کې په ټیسټیس کې سیلز تیاریږي چې هغې ته وایي سپام. میل سیل سپام ورته وایي. دا تاسو وینئ دا سپام سټرکچر دی. په میلیونز کې دا دلته تیاریږي او په دې لاره باندې بیا راځي دې ارګن ته. کله چې میل او فیمیل رایوځای شي نو دا سیلز د دې ارګن په ذریعه باندې راشي دلته فیمیل باډي ته. کله چې دا دې فیمیل باډي ته راشي دا دلته پرېښودلی شي دا بیا په خپله را روان وي او دې ټیوب ته راشي فیلوپین ټیوب ته. په دې ټیوب کې دلته د سره یو بل سیل رایوځای شي چې هغې ته اووم وایي یا ورته ایګ وایي. دا ایګ د کوم ځای نه راغلی وي دا تاسو دا یلو وینئ دې ته اووري وایي او دا دې ځای کې پیدا کېږي. دا پیدا کېږي او دې ټیوب ته راځي چې دې ټیوب ته راشي دلته ولې دا سپرم راشي او رایوځای شي او لومبنی سیل چې جوړ کړي هغې ته زایګوټ وایي. دا بیا ډیوایډ کېږي 2 سیل ته 4 سیل ته 8 سیل 16 سیل بیا ترې بلاستوسیس جوړ شي او د دې فیلوپین ټیوب نه ورو ورو دې ځای ته د اوویډکټ ته راشي او دې ځای کې بیا 4 ویک بعد 10 ویک بعد تاسو وینئ 16 ویک بعد او 20 ویک بعد مطلب 15 میاشتې پس دې دا سټرکچر جوړ شي. بیا 9 میاشتې پس دا ماشوم د دننه بار ته راځي